سلامونه او نیکې هیلې دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ بایاست. نن ورځ غواړم چې تاسو دا در وښیم چې څنګه کولی شو چې موږ امپیر کیلوواټ ته واړوو. نو لومړی زه تاسو ته په ډي سي سیسټم کې د دې فارموله درښیم چې په ډي سي سیسټم کې موږ څنګه کولی شو چې واټ پیدا کړو یا کیلوواټ یا امپیر، له امپیر او ولټیج څخه کیلوواټ پیدا کړو او وروسته به بیا پر ای سي سیسټم کې باندې، ځکه چې د دوی دواړو ترمنځ توپیر موجود ده. د ای سي سیسټم او د ډي سي سیسټم د فارمولې د یو بل سره توپیر لري. نو په ډي سي سیسټم کې موږ د امپیر څخه کیلوواټ پیدا کولو لپاره موږ د اوم لاس یا د اوم له قانون څخه استفاده کوو چې په دې قانون کې 3 قیمتونه دي. که چیرې له دغه 3 قیمتونو څخه 2 قیمتونه معلوم وي، دریم قیمت موږ کولی شو د دغه 2 قیمتونو څخه پیدا کړو. نو راځم مستقیما موضوع ته. لکه څنګه چې تاسو وینئ، د اوم په قانون کې د واټ د پیدا کولو یعنی د پاور د پیدا کولو لپاره موږ فارمول لرو چې پی مساوي کېږي وي ضرب آی. په دې فارمول کې پی د پاور په معنا ده، یعنی پی مساوي کېږي له پاور سره، وي مساوي کېږي له ولټیج سره، او آی مساوي کېږي له کرنټ سره او امپیر سره. امپیر سي د برق په انجینري کې یا د برېښنا د اندازه کولو د برق د شدت د اندازه کولو واحد، یعنی د کرنټ واحد د اندازه کولو واحد. نو راځم سوال ته. سوال په دې ډول ده چې یعنی څنګه کولی شو چې د برېښنا مصرف په کیلوواټ سره وښیاست. وایي د برېښنا مصرف په کیلوواټ سره موږ ته وسوي کله چې موږ 15 امپیره او کرنټ ولرو او 110 سپلای ولټیج ولرو. نو بس موږ مصرف د برېښنا په کیلوواټ باندې څومره وي، یا به هم یا په بله معنا باندې یا په بله اصطلاح باندې چې یعنی په کیلوواټ باندې به دا څومره وي که چیرې موږ 15 امپیره ولرو او 110 ولټیج ولرو په ډي سي سیسټم کې. نو راکړل شوې ډاټا لکه څنګه چې تاسو په وینئ چې ولټیج مساوي کېږي له 110 سره او کرنټ مساوي کېږي 15 امپیره سره او موږ غواړو چې باید چې کوو پی پیدا کړو چې د پاور د اندازه کولو واحد چې د واټ ده. لکه څنګه چې فارموله ده د واټ د پیدا کولو لپاره پی مساوي کېږي وي ضرب آی. نو مستقیما دغه ډاټا راخلو په پاور په دغه فارموله کې دغه کوو، ځای پر ځای کوو او غواړو چې جواب یې څه راځي. لکه څنګه چې د ولټیج پر ځای باندې 110 لیکو، د امپیر پر ځای باندې 15 لیکو، د یو له بل سره ضربوو 110 ضرب 15 چې مساوي کېږي 550 واټ سره. موږ ته ویل شوي وو چې کیلوواټ باندې. نو اوس موږ په واټ باندې پیدا کړو، غواړو چې دغه واټ کیلوواټ ته واړوو. نو 550 تقسیم پر زر باندې مساوي کېږي له کیلوواټ سره. نو کله چې غواړئ کیلوواټ پیدا کړئ، دغه 550 پر زر باندې تقسیم کړئ چې دا مساوي کېږي 0.55 کیلوواټ سره. دا په ډي سي سیسټم کې څنګه کولی شو له امپیر او ولټیج څخه کیلوواټ پیدا کړو. په دې شکل سره کله چې تاسو دا قیمتونه پیدا کړل، تاسو کولی شئ چې له دغه پاور پر ولټیج باندې تقسیم کړئ، امپیر درته لاسه درکړي. که چیرې دا پاور پر امپیر باندې تقسیم کړئ، تاسو ته به څه درکړي؟ ولټیج لاسه درکړي. که چیرې تاسو غواړئ چې ولټیج پیدا کړئ، نو پی تقسیم پر آی، او که غواړئ چې وی پیدا کړئ، نو بیا دغه دی پی تقسیم پر آی باندې. چې د دې فارمولونو څخه تاسو کولی شئ په ډي سي سیسټمونو کې چې دا موږ په الکترونیک سرکیټونو کې کوم ځای کې چې ولټیج ډیوایډر یا د ولټیج تقسیم بندي راغلي په مختلفو بخشونو کې، موږ کولی شو چې له دغه فارمولې څخه کار واخلو. او همدارنګه په نورو دغه کې ځایونو کې مثلا په سولر سیسټم کې موږ کولی شو چې له دغه څخه فارمولې څخه کار، ځکه چې د شمسي تختې چې هغه ډي سي برق تولیدوي، هغه تر هغه ځای پورې چې موږ ډي سي برق کار واروي په هغه ځای کې موږ کولی شو له دغې فارمولې څخه کار وشو. نو راتلونکي سوال کې به تاسو دا در وښیم چې په ای سي سیسټم کې موږ څنګه کولی شو چې له امپیر کیلوواټ ته واړوو یا له امپیر څخه کیلوواټ لاسته راوړو. نو